السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو نه حکیم یم نه ډاکټر یم، هیڅ شی یم نه یم. شوګر شومه، یو چا راته ویلي دي وایي ګونګه خو نو مقصد خو په هر علاقه کې مختلفې ژبې دي، دا بوټیو ته مختلف نومان اخلي. نو زموږ په علاقه کې خو دې بوټي ته ګونګه وایي، دا بوټی نه ده. د شترنګ په سر دوا درته ښیم ښه. دغه وروره یو سپینې هغې لښتې او دغه شنې پاڼې نه ده، دغه شنې پاڼې دې ته موږ ګونګه وایو ښه. دا په وطن ته تللی ومه، شوګر شومه دلته په سعودي کې وروره شوګر شومه، ورې ډېر هم دلته په تکیم دغه پاڼه هغه لري. خیر هغه دغه خو ما دا تنکی راښکولی ده. نو ورې یو چا راته ویلي چې نورې دواوې مواوې مه کوه، بس دا سعودي دوا و ورې تاثیر هم نه کاوه. ته داسې چل وکړه، دا ګونګه وچ که او ویې یې ښه سار یې خوره، اوس صحیح ده. ما دغسې وکړو، وچ مې کړو، چای به مې ځینې پوخ کړو، سهار بجې مې ته تلمه، یو دوه ګیلاسه به مې وچړو، خو مقصد جک جوړ یې کړم. په وزن کې چې معمولي فرق راغلی و، هغه هم بېرته جای په جای سو. اوس خدای دې وکړي دا ویډیو غټه نه شي. دغه اوس مې داسې چل ورسره کړی ده، دغه مې وچ کړي دي. کڅوړه خو تاسې ولیدله. ماخوستن چې مازدیګر چې یو ټیم پیدا کړم د شترنګ په سر باندې موټرواني ژوند ده، داسې یې وسرویم، نه وکلۍ شته نه جوسر ماشین شته، هېڅ شی نه. داسې یې وسرویم وروره دې بوتل کې ور واچوم. دې بوتل ته چې ور واچوم، سهار چې راپورته سم، سهار چې راپورته سم، دا بوتل دې ګیلاس ته ور چپک ویې چڼم نه ده. که وچړل سي که نه وچړل سي، خلک یې دغسې کپه کوي. یاره ته په خدای اعتبار وکړه. یو 5 ورځې مې وکړو، 5 ورځې. پرون مازدیګر ورغلمه، شوګر مې ټیسټ کړو. هغه راته ویلي وایي د تا په ژوند هم شوګر نه ده سوی، د تا په ژوند وایي شوګر نه ده سوی. نو وروره که شوګر یاستی، دغه م علاج ده له خیره سره، نورم الله ته سپارمه. نو ما خو تاسو ته له مخه هم کیسه وکړه ښه. د شترنګ په سر باندې ډاکټر یم. دغه نه ده، دا ګونګه ده، داسې کوي له خیره سره، داسې له خیره سره هغه کوي، وسروي په غریوې کې. نو ما مقصد که وکلۍ او جسر لرئ، خو ځان ته خبره ده ښه. که چیرې د شترنګ په سر باندې د ځان علاج کاوه یارانو، نو دغه ده ښه. خو بس وروره داسې دا بوتل خلاص کړو له خیره سره. بسم الله الرحمن الرحیم. اتې بیا وروره دې ته ور واچوئ، بوتل لرئ، جیک لرئ، چاجوش لرئ، بدنۍ لرئ کور کې. اتې بس وروره سهار وچښئ، یو 12-14 ګنټې کې پرېږدئ، سهار یې وچڼئ، ویې څښئ. 15 ورځې بعد شوګر ټیسټ کړئ، که نه بیا دلته کمنټ راته وکړئ. السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. نن د شوګر په باره کې یو ویډیو دوستانو مخکې کړې وه. نو شوګر علاج لپاره یو بوټی ښودلی و، دا کتلی سئ. نو د هغه شوګرو سره کنټرول سوی او ویډیو ډېره وایرل سوې په صفحه کې فیسبوک کې، تاسو کتلی سئ. نو ډېر ملګري پوښتنه کولی دې بوټي مبارک سي، دې نوم ګونګا په نوم باندې بوټی ده ښه، دا کورنی نوم دی ته ګونګا وایي. نو ډېر ملګرو دې غوښتنه کړې دا کوم بوټی ده، دوی پېژندنه. نو تاسو نه خواست ده شیر کوي د شوګر لپاره، او دې نه علاوه دا ګونګا بوټی دی، دوی ګونګا نوم ورکوي. دې نورې څه فواید دي او په کوم شوګر باندې کار کوي. شوګر 3 رقمه شوګر دی، دې ټول معلومات در کوم. چې اصل کې شوګر پیچیده مرضو کې راځي، خو کوم ورور سي ویډیو کړی دی شوګر په باره کې، چې هغه شوګرو سره کنټرول سوی. تاسو هم په صفحه کې یا په فیسبوک باندې ویډیو کتلی. نو دې ته کوم نوم چې هغه وایي دا ګونګا بوټي په نوم باندې دا کتلی سي. دا یو شین بوټی په دشته کې کېږي او چیرته کېږي، دا هم زه معلومات در کوم. بالخصوص دا ما د الله رضا لپاره کړي، چې هغه ورور ویډیو کړی دی دې بوټي په باره کې نور معلومات ورته نشته، چې دې ته څه وایي، دې نورې څه فواید دي او په کوم شوګر باندې دا کار کوي. ملګرو دا شیر کوي چې دوستان ته ورسېږي، د الله رضا ملګري را پوره سي. نو
دا بوټی همیش یعنی کې په جلال آباد کې تاسو د کال 12 میاشتې دا په غره کې یا په شګلن علاقه کې ملاوېدلی سي. لغمان د کابل په لاره، هرات، مزار، صحیح ده، هلمند، کندهار او پاکستان کې سیدا پېښور، سوات دې علاقو کې هم دا تاسو یعنی کې دا بوټی اخیستلی سي. خو دا پنساریانو سره نه اتاریانو سره نه، اکثر دا وړالې په غریزه علاقه کې څه چېرته غرونه یي، شګلنه علاقه او ګرمه علاقه کې دا ډېري لکه موسم ګرم وي. دا دې تاسو ته پہچان ده تخیم دا څنګه پېژندل کېږي. دا ګوره سمات کوي، دا د شیده غوندې معمولي کوي. دا صحیح ده، اندا بوټی ده. دې ته د ګونګا په نوم باندې ځکه ما دا ویډیو کړه چې ډېر ملګري پښتنه کوي. دا ګوره شیده غوندې هم کوي. ډېر ملګرو دا ماته ویډیوګان لیکلي چې دې ته څه وایي، شوګر کنټرول کوي، شوګر ختموي. شوګر 3 رقمه ده. اول زه درته وایم اولین چې کوم شوګر ده په طبابت کې هغه اعصابي شوګر چې تش ادرار سپین وي، وزن سره شوګر کې کمیږي، دې ته اعصابي شوګر وایي. د دې بېل علاجي دې نه علاوه یو تش ادرار زیړي بعض اوقات سوزاکو سره سړی لري، وزن نه کمیږي، دا دویم شوګر دی. جګر وجنې کبدي. یو دریم شوګر چې هغه تیزابي وي، لکه مثال تش ادرار د وینې په شان دي، سور یا د زنګالو په شان دي، تش ادرار بوی کوي. دا دریم نمبر تیزابي شوګر وي. دې سه شوګر بیا چې دا تیزابي دغه سور رنګ شوګر سي، دې کې دا شور رنګ بخنه غواړم تش متیاج لکه سره رنګ په شان دي، د زنګال په شان دي. دې کې د عموما زړه والو مسلې د مریض د شوګر والا کولېسټرول یعنی کې د جګر چربي د وینې غوړ مو سره پیدا کوي، خېټه سره ګیس کوي. دا بیل شوګر ده. اوس چې دا د ورور استعمال کړی او د هغه شوګرو سره کنټرول ده، هغه شوګر درته ښیم حتی کې به هغه ته هم پته نه شي د هغه کوم شوګرو په دې درې واړو کې یو بوټی 3 شوګرو ته کار نه شي کولی. خو بیا هم تاسو استعمالوی شي. دا هغه شوګر والا استعمالوی شي چې تش ادرار مثال د وینې په شانتي وي یا د زنګو په شانتي او تش ادرار بوی کوي. تیزابي شوګر چې د چای صحیح ده، یا چا د جګر چربي د جګر غوړو سره صحیح ده، دا کسان دا بوټی استعمالولی شي. دې ته په اردو ژبه کې وینا بوټی وایي. وینا دې ته وینا بوټي وایي. ښه، تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ وینا بوټي. دې نوم دا د وینا او ګونګا یعنی کې د ورور چې کوم شیر کړی د ګونګا په نوم باندې دا کتلی شي. ښه، خو دا شوګر نه علاوه مصفي خون د وینه پاکوي. د وینه تاسو کوم فاسد ماده په جسم کې د هغې خراج کې خارش والا هم دا بوټی استعمالولی شي، د شوګر والا هم استعمالولی شي. هغه شوګر ما تاسو ته نشاندهي وکړله چې تش ادرار یې سوري وي، هغه هم دا استعمالولی شي. دې نه علاوه چې کوم میکروب یا خارش لري د خارش لپاره هم دا استعمالوي. دا به استعمالوي څنګه؟ نو دا به داسې رامات کوي. دا بوټي دا کتلی شي رامات به یې کوي او وچ به یې کوي. سوري ته چې وچ هم کړه بیا دا سولول کېږي. مثال 10 ګرامه تاسو په یو ګلاس اوبو کې شپې خوانه خښتولی شئ. چې خښتم کړه سهار یې چھان کوي، دا بوټی تیسته کوي، دا اوبه یې وچ کوي. او که بالکل پاوډر شکل کې هم کړی زیات پاوډر په شان دي، نو بیا یې دا اوبو سره چکلی شئ. خو هغه کسان چې تش ادرار یې تیزابي وي یعنې کې سور غوندې او یا یې زنګو په شان دي، تش ادرار یې بوی کوي، صحیح ده، وزن یې ورسره نه کمیږي، هغه شوګر ته دا کار کوي. ځکه ملګرو خوا ته نه کوم دا شیر کوي، یقین کوي چې هغه ویډیو چې ورور کړې ده په لکاو کسانو کتلې، خو پوره معلوماتو سره نسته. بیا کور کې پریشان وي، هر څوک هم دې بوټي پسې منډې وایي. هغه کې داسې ویل سوي شوګر دایم شوګر دا نه ختموي، وقتي طور کنټرول کوي. شوګر داسې په ټوله دنیا کې تاسو سرچ وکئ، دایم دا نه ختمیږي. خو داسې دوا نه چې هغه وقتي، دا وقتي تیزابي شوګر کنټرول کوي. تاسو ته به دوایانو بیا ضرورت نه، صرف امدا به استعمالوي، تاسو به شوګر سره کنټرول وي. خو دې کې ډېر کسان لا علم وي، هغو ته پته نه، بیا د واورې دې بوټي باره کې منډې وایي چې موږ دا بوټی استعمال کړو. چېرته د ډېر حالکې بلجیم، فرانس، جرمني، کینیډا، قطر، کویت، سعودي نه خلکو مو سره رابطې کړي دې بوټي باره کې. ځکه یې د پہچان ماته خو دا کتلی شي. ښه، ګونګا دا کورنی نوم دوی ورته ښیي. دې کې تاسو دا کلو کې هر څوک نوم ورکوي، خو دا اصل کې اردو طبابتي نوم چې دا دې ته وینا بوټی وایي. وینا بوټي دې ته وینا وایي. دا کتلی شي په دې شکل کې. نو ځکه تاسو ته مې دې معلومات درکړه او شیر په دې باندې تاسو ځکه فرض ده چې دا ډېرو ملګرو کتلی شي. نن سبا فیسبوک هر دوست استعمالوي، نو بیچارهګانې دې په تلاش کې ما ته په سلاو کسانو دا ویډیو لېږلې وه چې جلال ورور دا په هر شوګر کار نه کوي. لکه څنګه په انګریزي کې شوګر 2 سټیجه باندې بیلېږي، لکه سټیپ 1 او سټیپ 2. نو پهله چې هغه زر کنټرول کېږي، بعض اوقات دوایان هم نه خوري، ورزش سره هم کېږي. او دوم چې د هغه کې به انسولین یا سختې دوایانې به خوري،
په عملی طبابت کې په درې حصو باندې شوګر تقسیمیږي او درې وړه تاسو ته ما بیان کړي چې کوم شوګر ما ویلو په هغه شوګر کې دا استعمال کړئ نو انشاءالله تاسو به شوګر دې سره کنټرول وي او دې نه علاوه که تاسو د وینې د پاکوالي لپاره د جګر چربي لپاره استعمالوئ نو همداسې به دا وچ کړئ روان کړئ وچ هم که 10 ګرامه شپې خش کړئ او سارې په ټوټه باندې چان کړئ یا مه چان کوئ همداسې وچ کړئ تاسو به جسم نه خارش هم ختموي تاسو به وینه هم پاکوي ټي جي کورسټرول ته هم کار کوي او که تیزابي شوګر وي صحیح ده هغه به هم دا کنټرول کوي که د الله رضا وي ځکه ما تاسو ټول بیان وکړو او کوم ورور چې دا ویډیو کړی هغه بیچاره ته خپل هم پته نشته لکه د کوم شوګر د ماده مثال ځکه هغه وضاحت پوره نه ده ورکړی صرف ویلي شوګر مې کنټرول سو نو ځکه خلک ټول دې بوټي پسې منډې وایي شوګر دائم او مستقل نه شي ښه کېدلی و نوی شوګر سي سټیپ 1 کې هغه حقیقي شوګر نه هغه ختمیږي بعض اوقات 3-4 میاشت دوا وکړي هغه نه بعد دا کنټرول کیږي نو ملګرو دا شیر کې ځان سره چې ډیر ملګرو دا ویډیو کتلی چې هغوی ته معلومات ورسیږي بیا هم درسره کوم دا کتلی دا بوټی داسې مات کې شیده کړي دا کتلی شي ښه دا یې د پهچان ده او دا دې شکل کې داسې پاڼې وچې دي او هغه بله ویډیو چې کړې هغه کې هم دا تصدیق کولی شي دا دواړه یو بوټي دي عام و خاص دا په غرو کې میلاویږي دا بوټي دومره مشکل نشته ښه وخت ولرئ دوستانو لوی السلام علیکم